دا د میدان وردګو ولایت احصایې او معلومات ریاست انګړ دی چې اوس مهال پکې د پخوا په پرتله ګڼه ګوڼه زیاته تر سترګو کیږي. دا له هغې وروسته چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له لوري په پیژندپاڼو کې ولایتي ریاستونو ته د ځینو اصلاحاتو واک ورکړل شو. د یاد ولایت اوسیدونکي ورته خوښ دي، وایي په دې برخه کې تیرو ستونزو پای موندلی. من اسمم اصلاح کردنی است. قبلا که بود پروسه سرای شمالی رفتنی بود، یک کمی اونجا چون مرکز بزرگ است، شلوغ زیاد است، کار به کندی پیش میرفت. حال خوب است که ریاست‌های ولایتی صلاحیت گرفته که اصلاحش هم اینجا شلوغ هم کم است، اینجا کار زودتر و سریعتر پیش میره. مخکې با موږ چې تذکیره خسته ډیر مشکلات و سیداباد نه با مثلا اول میدان ته راتلو، د میدان بیا موږ سرای شمالی ته لیږلو، کابل ته. هغه خو غټ مرکز و، بیروبار به ډیر و. اوس نو د اسلامي امارت نه موږ ډېر خوشحاله یو. مخکې موږ سره تللو د سیداباد نه موږ ان سرای شمالي ته لیږلو. الحمدلله امارت ژوندی وي، همیشه تل دی وي، خو موږ ډېر ته خوشحاله یو. د موږ کار په میدان کې اجرا کیږي، ټول کار هم دلته اصلاح کیږي، خلاصوي. ورته وخت کې د میدان وردګو د احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي چې په دغه اقدام سره د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي چې د پیژندپاڼو د اصلاح په برخه کې تر 15% پورې ستونزې په یاد ولایت کې حل کیږي. په عموم کې بیخي تقریبا د دې ولایت چې موږ څومره فکر کړی ده د 15% خلکو مشکل به انشاء الله الرحمن هم دلته حلیږي. دا به نور کابل ته ضرورت نه وي، کابل ته ولاړ شي انشاء الله الرحمن ټول به هم دلته حلیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې به د ټولو ولایتونو اوسیدونکي د پیژندپاڼې د اصلاح په موخه مرکز کابل ته تلل چې له ګڼو ستونزو سره به مخ وو.